د لوی بخونکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام. ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زده کوونکو که چیرې ستاسو په یاد وي موږ په تېر لوست کې د بیولوژي په مضمون کې غړي مو وپېژندل، سیستم مو وپېژندل، ارګانیزم او ژوندی موجود مو وپېژندل چې دا کوم دي او یو بل پورې آیا ارتباط لري او که نه لري. او همدارنګه ستاسو کورنۍ دنده دا وه چې د څپرکي پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. خدای دې وکړي چې خپله کورنۍ مو په سمه توګه ترسره کړې وي او که چیرې تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ تر څو ستاسو ستونزو ته رسیدګي وکړو. نن نوی فصل شروع کوو او یا هم نوی څپرکی شروع کوو چې عنوان دی حجروي عملیې. حجروي عملیې څه شی دي؟ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ژوندی موجود د پایښت او یا دوام لپاره بعضې عملیې ته ضرورت لري. مثلا تنفس دی، تکثر، تغذیه او همداسې نور عملیې دي چې ورته ضرورت لري تر څو دا دوام وکړي. همدارنګه حجرې هم د دوام او پایښت لپاره همدغو عملیو ته ضرورت لري تر څو هغه د دې لپاره چې پایښت عمومي څه ته ضرورت لري؟ تغذیه ته ضرورت لري. د دې لپاره چې دا ژوندی موجود وکولی شي دوام راوړي څه ته ضرورت لري؟ تکثر ته ضرورت لري. همدارنګه تغذیه ته، تکثر ته، تنفس ته او نور عملیو ته هم ضرورت لري. په ننني لوست کې به موږ د حجروي عملیو په هکله ولولو او همدارنګه د کومو طریقو یا لارو په واسطه حجرې ته مواد انتقالیږي د دې عملیې به هم ولولو. نو تاسو تختې ته پام وکړئ. په حجره کې د موادو انتقال په عموما په دوه طریقو سرته رسیږي چې هغه کوم دی؟ یو نفوذ یا انتشار دی او بل اسموسس دی چې د همدغه دوه عملیو په واسطه حجرې کې مواد یو خوا بل خوا ځي او یا هم انتقال مومي. همدارنګه اضافي معلوماتو په برخه کې تاسو ته ویلي چې حجره کې د موادو انتقال په عموما په دوه ډولو سرته رسیږي چې یو فعال انتقال دی او بل غیر فعال انتقال دی. فعال انتقال کوم دی؟ فعال انتقال په حجره کې هغه دی چې د هغه موادو د انتقالولو لپاره د انرژي ته ضرورت لري. خو غیر فعال انتقال هغه دی چې مواد انتقالیږي خو انرژي ته ضرورت نه لري. چې همدغه نفوذ او اسموسس چې دی د غیر فعال انتقال په ډله کې راځي. خدای دې وکړي چې دغه اضافي معلومات تاسو ته مفید واقع شوي وي. نفوذ یا انتشار څه شی دی؟ د نفوذ یا انتشار له لارې مواد څنګه انتقال مومي؟ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د غازونو او اوبو مالیکولونه تل په حرکت کې دي، یعنی یو خوا نه بل ته ځي، یو خوا نه بل خوا ځي. مثلا تاسو په یو کاسه کې او یا هم یو ګلاس کې اوبه واچوئ، څومره زر همدغه اوبه د دغه کاسې شکل اختیاروي. ولې؟ د دې لپاره چې د همدغه مالیکولونه ډیر ژر حرکت کوي. مثلا تاسو ته یو مثال درکړی، یو ګلاس اوبو کې تاسو یو څاڅکی او یا هم یوه قطره رنګ واچوئ، نو تاسو وګورئ چې همدغه رنګ څومره ژر په همدغه اوبو کې انتشار کوي. دا ولې؟ د دې لپاره چې دغه مواد چې دي هغه برخې څخه چې غلظت زیات وي، همدغه د رنګ مالیکولونه د هغې برخې څخه چې غلظت زیات وي هغې برخې ته ځي چې غلظت کم وي. مثلا د همدغه رنګ د مالیکولونو غلظت زیات دی. کله چې دا په اوبو کې واچول شي د اوبو د مالیکولونو غلظت خو کم دی، دغه مالیکولونه ژر راځي چېرته د اوبو مالیکولونو سره زیاتیږي. نو همدغه عملیې ته چې مواد د هغه قسمت څخه چې غلظت زیات وي هغه قسمت ته چې غلظت کم وي زر انتشار کوي او یا هم زر لاره پیدا کوي، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته د نفوذ او یا هم انتشار عملیه ویل کېږي. د انتشار عملیه په حجرو کې هم ډیر زیات د اهمیت وړ ده. لکه څنګه چې په حجرو کې اکسیجن او کاربن ډای اکساید یو بل سره تبادله کېږي، یعنی اکسیجن حجرې ته داخليږي او کاربن ډای اکساید له حجرې څخه خارجيږي. همدغه تبادلې ته انتشار یا نفوذ ویل کېږي. نو موږ په دې وپوهېدلو انتشار یا نفوذ علاوه پر دې چې په نورو موادو کې موجود ده په حجرو کې هم ترسره کېږي او د حجرې د مهمو عملیو څخه ده. اوس راځو بل عنوان ته. زموږ بل عنوان دی نیمه قابل نفوذ پرده او د هغې څخه د اوبو تیریدنه.
اوبه، کاربن ډای اکساید، اکسیجن مالیکولونه چې ډیر کوچني دي، یعنی کولی شي چې همدغه حجرې ته داخل شي. دا د کومې لارې حجرې ته داخلیږي؟ د حجروي غشا له لارې حجرې ته داخلیږي، یعنی بدون له کوم دردسر نه همدغه مواد حجرې ته داخلیږي. د څه شي له امله؟ د دې د همغه کوچني سایز یا د کوچنیوالي له امله. خو همدغه مواد چې کله د حجروي غشا ته داخلیږي، د دې لپاره چې حجرې چې دي نیمه قابل نفوذ غشا لري. دا څنګه؟ یعنی د دغه نیمه قابل نفوذ څخه مطلب دا دی هغه مواد چې حجرې ته ضروري دي، یعنی حیاتي مواد دي، هغه د همدغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه دننه کیږي حجرې ته او یا هم هستې ته ځان رسوي، او هغه مواد چې ضروري نه دي او اضافي او مضره مواد دي د همدغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه شاته پاتې کیږي. وایو چې کله ضروري مواد، اړین مواد د نیمه قابل نفوذ پردې نه داخلیږي، اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید د نیمه قابل نفوذ پردې څخه راوځي. نو او نیمه قابل نفوذ پرده هم په حجراتو کې شتون لري او ډیر اساسي رول هم لوبوي. که چیرې د همدغه حجراتو حجروي غشا نیمه قابل نفوذ نه وي، یعنی همداسې خلاصه وي، بیا کوم څه ستونزه منځته راتلله؟ آفرین، بیا هغه وخت د حجرې په داخل کې چې هغه مهم او ضروري مواد دي هغه بیرون ته وتل، او دغه بیروني او مضره او یا خارجي مواد چې دي همدغه دننه داخلېدل، او دا په بدن کې د مختلفو ستونزو علاوه پر دې چې په بدن کې په حجراتو کې د مختلفو ستونزو د رامنځته کېدو سبب کېدل. نو دا د نیمه قابل نفوذ پردې ګټورتیا وه. خو دې دوی کې چې دا مو زده کړي وي. په ننني لوست کې موږ د حجرې عملیه مو پېژندلې او همدارنګه په حجرو کې دا مواد د کومو عملیو له لارې انتقالیږي دا مو پېژندل چې یو نفوذ او بل اسموسس ده، او همدارنګه د نفوذ او یا انتشار عملیه مو هم وپېژندله. کله چې مواد د هغه ساحې یا منطقې څخه چې غلظت زیات وي هغه منطقې او یا ساحې ته چې غلظت کم وي انتقال مو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته انتشار او یا هم نفوذ ویل کېږي. او همدارنګه نیمه قابل نفوذ مو وپېژندله چې نیمه قابل نفوذ پرده یعنې څه شی او په حجراتو کې څومره ارزښت لري. خو دې دوی کې چې نننی لوست مو زده کړی وي، که چیرې تاسو په ننني لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. ویډیو در سره لایک او لا زیاتو درسونو او ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.